ناصر ده، پلان سید عالم ده، میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم. فعلا د کابل ولایت کمپانۍ ساحه کې ژوند کوم. زه په کمپانۍ کې د بنجاري کراچۍ لرم. له همدغه کراچۍ څخه ما د خپل کورس د کورنۍ مصارف پوره کوله. زه له سهار له شپږ نیمو څخه زموږ مکتب شروع کېده. تر لس نیمو پورې به زه په مکتب کې وم. بعد له لس نیمو څخه په 11 بجې به زموږ کور شروع کېدله، بیا تر 1 بجې پورې. بعد له 1 بجې څخه به کور ته تلم، تر 2 بجې پورې له ډوډۍ او لمونځ کول. بیا بعد له 2 بجې څخه ما کراچۍ راوستله. له 2 بجې نه شروع تر 5 یا تر 6 بجې پورې به حتی تمکان پورې زه همدلته وم. دروازې حتی چه دروازې کراچۍ کوله. درس لپاره هم دروازې هیڅ وخت نه درلود. کله کله به مې مکتب کې یو کتاب نیم کتاب وړل، هغه به مې وې. نور به مې دروازې هیڅ د درس لپاره وخت نه درلود. ما به د شپې درس وې. حتی ځینې وخت به تر 12 تر 1 بجې پورې به ویښ وم. ما کله چې کانکور ته 2 میاشتې پاتې ما ځان ته یعنې 4 ساعته ما خوب کړله. په ځان مې ډېر فشار راوړله. ما د خپلې کورنۍ لپاره اوس زه یو افتخار ګرځېدلی یم، ځکه ما د افغانستان په 1404 په کانکور کې 350 نمرې په اخیستلو سره 11 مقام خپل کړی دی او زه د خپلې خواکې پوهنځۍ ته کامیاب شوی یم. ما د هغه ځوانانو لپاره دا پیغام دی چې د هغوی اقتصاد خراب دی. دوی دا بهانه نه لټوي چې زموږ اقتصاد خراب دی او دوی اقتصاد په تعلیم پورې تړي. هېڅ کله هم اقتصاد په تعلیم پورې نه تړل کېږي. زما دومره اقتصادي ستونزې وې چې بېحده زیاتې وې. دا د بیانولو وړ نه دي، خو زه هم بیا ما خپل کوشش کوله. هېڅ کله مې خپل اهداف نه دي هېر کړي. ما خپله روحیه له لاسه نه ده ورکړې. ما له همدې کراچۍ څخه خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوله او د کورس مصارف هم پوره کوله. خو ما خپل هغه اهداف چې وو تل مې ژوندي ساتلي او هېڅ کله مې د دوی هڅه نه ده کړې چې زه خپل هدف هېر کړم. ورځ پر ورځ ما په ځان فشار ډېروله تر څو چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یو ویاړ وګرځم او پایله یې دا شوله چې زه خپل هدف ته ورسېدم. زموږ کورنۍ که څه هم ډېرې اقتصادي ستونزې درلودلې، که څه هم زه د اقتصاد له لحاظه زما ملاتړ نه شوی کولی. زموږ اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې وې. بیا هم زه هغوی هېڅ کله ما ته د ناهیلۍ احساس نه دی کړی او زه په خپله دعاګانو کې ساتلی یم. دا د هغوی د دعاګانو نتیجه ده چې زه نن په دې مقام کې یم. زه له هغوی څخه ډېر خوشحاله یم او بیا هم ترې مننه کوم. زما د هغو خلکو څخه له هغو مؤسساتو او له هغو خیریه بنسټونو څخه دا تقاضا ده چې د هېواد ځوانان دوی باید د تعلیم په لاره کې باید تشویق کړي، مالي مرستې ورسره وکړي. زه اوس هم ډېر ځوانان پېژنم ښه تکړه دي، ښه ذهنونه خدای پاک ورکړي. خو د یو مشکل د اقتصاد دی ډېر ځوروي. دلته کراچۍ لري، د کراچۍ کاروبار هم ډېر خراب دی. خپل د کورس مصارف کورنۍ مصارف نشي ورکولی. د ما د ټولو هغو مؤسساتو څخه دا هیله ده چې هغوی د افغانستان نه کوم ځوانان چې د راتلونکي ځوانان یا نسل چې ده دا د تعلیم ښوونې او روزنې هغه ورته برابر کړي، کوم زمینه ورته مساعده کړي. ما پیام هغه ځوانانو ته راتلونکي ده نوي نسل ته دا ده چې هغوی د خپل په تعلیم کې ډېر کوشش وکړي. دا هېواد چې ده موږ تاسو غوندې ځوانانو ته ضرورت لري. زموږ هېواد چې ده د اقتصادي لحاظه ډېر ټیټ ده. صحیح ده چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خو موږ باید خپل کوشش وکړو. خپل هیله باید له لاسه ورنه کړو، خپل ارمانونه باید هېر نه کړو.